بسم الله الرحمن الرحیم. د کمپیوټر صفري زده کړې کورس ته ښه راغلاست. تېره ورځ موږ په سپیشل یا خاصو بټن باندې یو څه خبرې کړې او یو څه پاتې وې. نو موږ په انټرو یا نورو بټنو باندې بک سپیس یا نورو باندې خبرې وکړې. نن راځو آلټ کې ګور آلټ کې دلته دنده لري، خو هغه وخت دنده دا پیدا کوي چې یو بله بټنه ورسره کلیک سي. لکه تاسو دلته راسئ، زه به تاسو ته د کیبورډ شارټکټ د او اس کې دا به کلیک کړئ. دلته سټارټ ته راسم، او اس کې انټر که. دلته به دا آلټ وهئ او ایکس به وهئ. د ده یو کار ده، یا وینډو ایکس به ووهئ یا نور. دا مختلف دا داسې کار نه ترسره کوي لکه بک سپیس چې ځان ته یو مشخص کار ترسره کوي. دا ده سره به دا شارټکټ وکړئ. وروسته تاسو مخته لاړ شئ، دا شارټکټ وکړئ راځي چې مطلب چې آلټ ایکس څه دنده ترسره کوي. لکه لنډه یوه دنده زه تاسو ته آلټ ایکس وښیم. راځه موږ تېره په وورډ کې دا ویلي وو څنګه بسم الله شارټکټ هغه کوي. لکه زه دلته اوس راځمه لیکمه چې اف ډي او آلټ ایکس چې کله کلیک ډایرکټ بسم الله راځي. آلټ ایکس دا یو شارټکټ ده. مطلب دا چې د هر ځای کې مربوطه آلټ به ورسره نیسي، هغه کمانډ بیا کار ترسره کوي. شارټکټ کې استفاده کوي. کنټرول هم همداسې ده ورسره. شیفت بټن هم داسې دنده هم ترسره کوي. لنډه یوه دنه چې ته غواړې دلته یو هغه ولیکې، لیکنه وکړې. دلته راسم، دلته غواړې یو لیکنه وکړې او د لیکنه کې تا سره اوس زه راځمه کیبورډ ته راځم، کیبورډ ته، او زه به یې بدلومه. زه به شیفت آل باندې بدلېږي. کله زه به چې بدله کړم تا سره ډایرکټ زه به بدله شوه. اوس تاسو دلته وګورئ، زه غواړم دلته ولیکم پښتون ولیکم. صحیح ده. اوس دلته خو د پی دلته شته، خو دا بي دلته اوس که وهم بي راځي، نو دلته به ته څه کار کوې؟ دا به ډیلیټ کړې. دلته به لومړی شیفت ووهئ، بیا به پي ووهئ. همداسې دا نور حروف چې خړ ښکاري، لومړی به شیفت نیسي بیا به ښ نیسي. پښتون بیا شیفت بیا شیفت، خو اوس بیا ټي راځي، ټي ووهه بیا واو. پښتون بعضې حروف چې هغه نه کېده شیفت به تاسو ورسره نیسئ، یا کوم نور حروف چې شیفت کلیک کړئ تاسو دا نور سمبولونه هم تاسو سره کار شروع کوي. نو دا به د شیفت بټنې دنده. همداسې ډیلیټ بټنه ډېر ایزي ده. دا څه دنده ترسره کوي؟ دا کوي چې یو فایل څه کې ډیلیټ کړي. اوس دا سکرین شاټ هم اخیسته، یا دا انتخاب کوه څه وکړه. راسه دنه ډیلیټ بټنه، دلته به ډیلیټ بټنه تیاره ده، دا ډي ایل یا د کمپیوټر نه ډیلیټ بټنه څه کلیک کړه. دا چې کله کلیک کړي تاسو به چی سي، هغه فایل به تاسو سره ډیلیټ سي. دا فایل ده او دا ډیلیټ ووهه، دا به چی سي ډیلیټ سي در سره. او دا بیا چیرته ځي؟ دلته ځي په ریسایکل بین ته ځي. بیا هغه وایي چې دغه شارټکټ هم وایي د ډیلیټ او شیفت ډیلیټ ترمنځ فرق څنګه ده، بیا ورسره راځي. بل څه ده دلته په ډیلیټ بټن او بل کنټرول ډي باندې هم شارټکټ ده، هغه بیا وروسته راځي چې کنټرول ډي د ډیلیټ شارټکټ کنټرول جمع ډي ونیسه، هغه باندې هم ډیلیټېږي. وینډو بټنه باندې تاسو کولی شئ چې وینډو دغه بټنه ده، دا بټن دی ته وینډو وایي. کله چې تا سره دا کلیک کوئ ډایرکټ به د سټارټ منو تا سره اوپن شي. دا وینډو کار ده. نو دا وینډو بټن او دا پیج اپ کې او پیج ډاون کې دا څه دندې ترسره کوي؟ دا خو ډېر ایزي ده چې صفحه تا سره پورته او کښته کوي. اوس دا ده، ګوره تاسو ګوره هغې کې تغییرات به درته ښکاري. کله چې زه دا وهم پیج اپ، مطلب دا چې پیج اپ کره ده، پیج اپ د صفحه پورته کره ده، یوه صفحه د صفحه کښته کره ده. ته به وایې چې د دو ترمنځ فرق څه شی څه؟ دا لږ یو خط کښته او پورته کوي، او دا بسته یوه صفحه کښته او پورته کوي. پیج اپ باندې پورته کېږي، پیج ډاون باندې بسته هغه څه کېږي کښته کېږي. او بل چې د هوم بټن د صفحې د هغه چپټر یا کتاب د هغه سر ته راسه، یا بل اینډ بټن د چپټر یا د کتاب په آخر اینډ ته راسه، د آخره ده، نور له ده څخه خو نور نشته. دا د اینډ بټنې کار او دنده وه. همده کې ګوره پیج اپ ومېله، پیج ډاون، هوم او اینډ دا بټنې هم ورسره وویلې. بل به انشاءالله داسې هغه کوم هغه کې نه وي. زه به پورته راسم چې کومه بټن داسې هغه نه وي پاتې شوي چې مهمه وي او موږ نه پاتې شوي وي. بل انزرټ بټنه، انزرټ یو څه چې انزرټ کوي دا بیا وروسته هغه کې وایي چې څه رقم انزرټېږي شی، لکه صلی الله علیه وسلم یا بل هغه له ده څخه هم
کولی شو یا جل جلاله یا بسم الله کوم یو سمبولونه چې د انزر بټن نه هغه راولو، یا که غواړو چې د یو سنډې منډې د ویک نومونه یا د منث نومونه غواړو چې د ده په واسطه هم موږ انزر په واسطه راوړی شو. بل اینډ کې بټنه هم کې د بټن دندې مو وویلې. نو دا د کمپیوټر کې د کیبورډ بټنو باندې خبرې وکړې. نو انشاءالله نور د سخت څه نسته کې. یو خبره بل چې د کمپیوټر ټچ پیج په ټچ پیج بالاخره بیا جدا یو ویډیو ریکارډوو. نور په لوی الله تعالی سپارم ښه وخت یې چارې